بوزو ځکه چې په افغانستان کې وضعیت یو څه ناڅه بدخشان کې او دلته د ایو اف مشر د اوس چې د اعلامیه ورکړه چې هلته به جګړه پیلېږي دغه ټولو مسایلو ته په کتلو سره راځي چې د طالبانو نه یو ځانګړی تعریف باید ولرو. د افغانستان په 20 کلن جمهوریت کې د طالب نه یو تعریف و. زموږ ناراضي ورونه دا زما د ولسمشرانو خبرې وي. د ولسمشر کرزي او د ولسمشر غني د دواړو همدا یو تعریف و له طالبه. بل اړخ ته موږ په میډیا کې تاسو او نور ملګري دلته طالب ته پنجابی وایو. دا دواړه مختلفې خبرې دي. ته طالب ته زموږ ولسمشرانو ورته ناراضي ورونه ویل، اما دلته په میډیا کې تاسو او نور ملګري دلته شته چې هغه ورته د پنجابي خطاب کوي. که د ولسمشرانو نظر یې ګوري او که د موږ دلته چې دا ملګري د دوی له نظر یې ګوري، اوس 20 کاله موږ په همدې هڅه او کوښښ کې وو چې راځئ دا طالبان ځان سره مدغم کړو په دغه جمهوریت کې، د یو قانون لاندې دوی موږ سره ژوند وکړي. یو څه ناسه میک سینس کوي که نه، د یو هیواد ولسمشر که چېرې خپل یو څوک ځینې خفه ده او ځان سره د قانون لاندې راولي دې کې ستونزه نشته. خو که چېرې ته ورته مشخص وایې چې ته پنجابی یې، ته د پنجاب راغلی دلته پر ما باندې حکومت کې، ستا په نظر باندې دا څنګه میک سینس کوي چې ته د سره بیا کښېنې خبرې وکړې؟ اوس آیا د دوو ولسمشرانو خبرې موږ او تاسو باید رد کړو چې دا 20 کاله په موږ حکومت کړی، تاسو بیا د هغه حکومت او د هغه دولت کارمن پاتې سوي، دنده مو پکې کړې ده، دا څنګه ارزوي دغه خبره؟ اوس موږ دوی ته دپاره یو تعریف باید ولرو او که نه لرو. که ورته پنجابی وایي بیا خو خبره دا ده چې جګړه باید ورسره وکړو، پنجابي سره باید جنگ ته ورننوځو. که 1 میلیون انسانان وژل کیږي، که 10 میلیون انسانان وژل کیږي، که افغانستان یو ځلې بیا تباه او برباد کیږي ودې سي. خو که چېرته دا افغانان دي، دوی دغه حالت کې دي، د دوی سره د خبرو له لارې مخ ته ځو، د جګړې له لارې ځو، یو تعریف باید دلته موږ وکړو. ځکه 2400 کسان ناست دي ستاسو خبرې اوري. ځکه دلته دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې 2 فکره وجود لري. زه شخصا په دې باور لرم چې دغه انسانان دا د پکتیا دي، دا د کندهار دي، او په افکارو باندې، په ذهنیتونو باندې په هلته کار سوی، څه د افغانستان د ملي ګټو د ملي ارزښتونو خلاف دي. خو د دغې خاورې خلک دي، د دو وژل پکار دي، که د دو افکار له منځه وړل پکار دي. او مهرباني لرګي شړي د افغانستان خلک د اوس لپاره چې څه لاسته راوړي د ځانه د دفاع حق لري، د مشروع دفاع حق لري. او د دفاع په وخت کې ته چاته نسې ویلی چې ته دا کار وکړه، دا کار مه کوه. اول هغو سره موږ ډېر زیات سیاسي مخالفتونه لرو، لیکن زما په نظر باندې جمهوریت کې د دې خلکو گنجایش شته. او دې ته ورته نورو افراطي په دغه کاناډا کې فلسطینیان راولاړ شو، د کاناډا بیرغ یې په ټورنټو کې په هغه غټ چوک باندې ورته وسوځاوه. په جمهوري دولتونو کې د دې شیانو گنجایش شته په داخل کې. از فار از تر کومه پورې چې څوک د نظام په خلاف وسله پورته نه کړي، د وسلې د پورته کېدلو گنجایش نشته. نو په هر صورت زه خو وایم چې دا خلک پردي خلک دي، د دوی د شړلو لپاره چې هر افغان لاس پورته کوي حساب به موږ وروسته ورسره کوو. لیکن د ازادۍ په مبارزه کې دوی د خپل ځان د مشروع حق څخه دفاع په برخه کې دوی د وسلې پورته کولو حق لري. مننه. ډېره مننه قرار صاحب. ځواک صاحب دغه 2 مېرمنې دلته ناست دي چې موږ ځانه طالبان جوړ نه کړو، دوی ته به که اغلې موسکا یا اغلې مارنګ که تاسو پوښتنه د قرار صاحب نه لرئ، بیا تاسو ته وروسته راځم. د ځواک صاحب د خبرو نه وروسته قرار صاحب ته به یو هغه ورکړو، یو تفریح به ورکړو چې یو ګیلاس اوبه یا یو غړپ چای وچ کړي. که خپله خبره تبصره لرئ، مهرباني تاسو اغلې موسکا او اغلې مارنګ د هغې نه مخکې چې ځواک صاحب ته ځم. سلامونه قرار صاحب ته، تاسو ته پیر صاحب، ځواک صاحب، ټول ته سلامونه راورسیږي. زما سوال خو د قرار صاحب څخه نه ده، زما سوال د جبار خیل صاحب څخه ده. اول زه به خپل تبصرې ولرم. اولا خو زه والله نن ماته ډېر د خوشحالي ځای په دې اعتبار باندې ده چې ټول هغه کسان چې د ولی مولوي صاحب په صف کې لایک په اول صف کې ولاړ وو، نن مونږ سره دي او د جمهوریت په صف کې ولاړ دي. دا ماته لایک ډېر د خوشحالي ځای ده او I welcome them. اول خو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې جبار خیل صاحب دریځ ماته معلومه نه ده، ځکه د جبار خیل صاحب دریځ هغه
روام یا زه د طالبانو په مقابل کې I'm using a soft language or whatever، اما دا خبره نه ده. ما جبار خیل صاحب بار خپله مې اورېدلې ده چې د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو ملاتړ ډیر په سیستماتیک ډول باندې کوي. حتی طالبانو ته دا وایي چې تاسو باید دا کار ونه کړئ چې بیا تاسو سره دا کیږي، ورته یې مشورې ورکوي. دا د جبار خیل صاحب له اول ورځ نه دریځ و او دا په دې خبرو باندې ټوله پوهیږي. and also یو بله خبره چې مثلا دوی مثلا کومه خبرې چې کړې ده even دا هغه خبرې ماته ډیر مثلا واضح نه ښکاره کیږي. زما سوال د جبار خیل صاحب څخه دا ده چې جبار خیل صاحب آیا تاسو غواړئ چې طالبان په افغانستان کې پاتې شي او تاسو طالبان نه غواړئ یا تاسو طالبان نظام خو نه ډله بیخي نه منئ؟ ستاسو دریځ څه ده؟ مهرباني. ډیره مننه. اول او زه ډیره بخښنه غواړم که د نورو دوستانو وخت نیسم د دې پوښتنې په جوابولو. اول په دویم قدم کې دا رسې دا یو راز به تاسو سره شریک کړم، سره دې په کار هم نه د ملګرو راز. کله هم چې زه د حسیب سره د یو ملګري په توګه په شخصي په زنګ باندې خبرې کوم، زه څنګه څونه قرار صاحب ته کار ته د حافظې ته د علم ته زه فکر نه کوم چې بل څوک یې ولري. موږ پرون هم یو ځای وو، نن هم یو ځای وو. لږ مخکې درته قرار صاحب دا تشریح کړله چې په جمهوریت کې د افکارو تنوع یو نورماله باس ده، ډېر نورمال ده چې یو به پوزیسیون کېږي بل اپوزیسیون کېږي، یو به د یو فکر له مخې د ټولنې اصلاح غواړي، بل به د بل فکر له مخې ټولنې اصلاح غواړي او آبادي به غواړي. نو دا نورماله ده. د افکارو تنوع په جمهوري ټولنو کې یا په جمهوري فکرونو کې دا ډېره عادي موضوع ده. اختلافات به راځي، خو دا اختلافات به د محوې په بنیاد نه وي چې خدای نه خواسته قرار صاحب د حسیب په محوه باندې باور لري، په د منځه وړلو باور نه. کیدای شي ما کې یوه ستونزه وي، قرار صاحب ما خپلې ستونزې ته متوجه کوي چې جلال د تا دغه ستونزه را د اصلاح کړه. زه یې په سر سترګو منمه، زه کوشش کوم چې هغه ځان کې اصلاح راولم، اصلاح یې کړم. دویم د موږ د طالبانو نه تعریف واضح ده. موږ د طالبانو نه په تعریف کې زه فکر نه کوم موږ کوم اختلافي نقطه ولرو. هو د ما لهجه ما درته مخکې مې ویلې، زه په اعتراف کوم ما لهجه نرمه ده. موږ په ژوند کې دوه ډوله قوه لرو، یو سافت پاور ده یو هارد پاور ده. ما په سافت پاور کې واچوئ، ما شاید همدونه وس کې د ما همدونه وس رسیږي، په وس به همدونه برابره ده. زه چې تا ویلې زه د تا په هغه مرکه باندې پوه نه شوم چې تا هلته واضح څه شی ویلې، دا ما د خپلو خبرو په اول سر کې تشریح کړه چې ما هغه مرکه کې څه شی ویلي وو. ما هغه ما نه پوښتنه کړې ژورنالست چې خلک دعوه کوي چې په افغانستان کې امنیت ده. نو ما هغه ته ویلې چې خلک د کوم امنیت دعوه کوي؟ د سیاسي امنیت دعوه کوي، د اقلیمي امنیت دعوه کوي، د کلتوري امنیت دعوه کوي، د سایبري امنیت دعوه کوي، د کوم امنیت دعوه کوي چې زه تشریح کوم چې دا امنیت شته که نشته ده؟ خو نشته ده. مې تشریح کړی ده خو نشته مال. اوس یې که بیا تشریح کوم خو لایف ټول په افغانستان کې بیرته د اسلامي جمهوریت یو دولت غواړم. That's it. ډیره مننه. خیر اوسې زواک صاحب دغه ډیره بخښنه غواړم. جبار خیل صاحب ستاسو تعریف له طالبانو څخه څه ده؟ طالبان څوک دي؟ دا ماته تاسو تعریف کړئ. دا ماته تاسو مه وایئ چې ما ویلي دي چې امنیت نشته. تاسو خو په اول صف کې ولاړ وئ، like 6 months مخکې تاسو په اول صف کې ولای مولوي صاحب په صف کې ولاړ وئ. تاسو ماته طالبان تعریف کړئ. زه نه پوهېږم طالبان څوک دي، مهرباني. طالبان خپل هم د ځانه تعریف نه لري، نو زه به څنګه تعریف کوم؟ اوس ما خپله ملا صاحب هیبت الله خو نه دی لیدلی، نو زه د هغه تعریف څنګه وکړم؟ ساینس خو چې دا په تجربو ولاړ علم ده، په مشاهدې ولاړ علم ده. علم خپله د علم همدا تعریف هم ده چې هغه ته تجربه کې ته مشاهده کې یا حتی یو شی ته استفاده کې چې تا ته د هغې علم راورسېږي. اوس خو نه خدمت شته رسې موږ د ده خدمت وګورو، نه د ده قواره ما لیدلی، نه د ده ما کوم تقریر لیدلی داسې ما د نږدې نه لیدلی، نه مې کومه ویډیو لیدلی، نه مې کوم عکس لیدلی. زه څنګه تعریف د هغه نه وکړم؟ او کړنې چې دي که موږ کړنو ته وګورو، کړنې خپله یو انسان تعریفوي، اعمال خپله د یو انسان تعریف ده. نو ته د اعمالو ته وګوره، دا خپله د دوی تعریفونه دي. یعنې طالبان هغه ډله ده چې هغه د بیان په ازادي باور نه لري، په اساسي قانون باور نه لري، په ملي ارزښتونو باور نه لري، د افکارو په تنوع باور نه لري، په نړیوالې هغه کوم تعاملات چې دي په هغې باور نه لري، په نړیوالو بشري قوانینو باور نه لري،
تاسو په جذب باور نه لري چې دا ما ټولنې خلک دي دا باید بیرته ټولنه کې جذب کړم په دې باور نه لري په دغه شیانو باور نه لري دا ښه تعریف ده دې زه فکر نه کوم ما لپاره یعنی خو دغه رقم تعریف ده اوکې یعنی تاسو وایئ چې طالبان افغانان نه دي نو طالبان پنجابیان دي ستاسو که څوک ما په دې ما نه دي ټول ویلي شیانو طالبان باندې پنجابیان دي که هغه امریکایان دي زه داسې دا باور نه نو لرم چې څوک هغه دي زه آیا د امریکایان یم افغان یو شی به هغه نو وایي چې آیا دا تعریف د نه لري هغه د څرنګه هغه د نو مارن یو هغه نو وایي یو هغه شی وایي به چې یو خپل هغوی د ځان تعریف هغه وایي چې په خپله وایي آی هغوی نو ځان نو دا تعریف کړی نه خبره وجود خو څه ماته تعریف د کوم منلو وړ نه ده ځکه چې دا جبارخیل صاحب همیشه وایي طالبان افغانان دي ته حق لري چې د ما تعریف یا د ما خبرې رد کړې زه تا ته پوره حق همدا درکوم اوس نو همدا اوس تاسو وویل چې طالبان تعریف نه لري ښه طالبان تعریف نه لري اما تاسو وویل که موږ د دې اعمالو ته ګورو د دې مثلا کړنې ته ګورو بیا موږ ته ثابتېږي چې دا افغانان نه دي د افغانان دښمنان دي آیا همدا ستاسو مطلب ده نو ته وګوره چې یو انسان تا نه زغمي اته مکتب بند کړی اته پارک بند کړی اته پوهنتون بند کړی اته ملي بیرغ د منځه وړی اته اساسي قانون د منځه وړی اته ملي مشاهیر توهینوي اته ټول نړیوال اړیکې په طاقت کړې دي اته تحصیلي سیستم فلج کړی اته یو منظم فوج ته نو څه فکر کوې دا څوک دی تا دوستان کېدی شي بس نو بس او اخلاقي ډیره جرأت مننه مونږ تاسو باید پیدا کو کنه باید ووایو چې کله چې قرار سره وایي طالبان پردي دي پنجابي دي د پنجاب غلام دي تاسو د هغه په مقابل کې ولاړ وي خو اوس بیا ومنئ ته تاسو مقابل کې بغیر ولاړ ته اول مې په خبرو کې ویل خیر چې دا ما هغه یو ذکر لیونی درته باد هغه ده. راوړی و هغه ما یو خپل د لیونی دوست باد راوړی و ټوله دنیا یې په مخه کړې وه هغه حالات هم ډېر کنفیوزینګ حالات و دا داسې د افرادو قضیه کاشکې وایي چې یو 15 افراد غلط سوي وای مسله داسې وله چې ټول وطن سره په هغه لوبه او هغه ډرامه هم دومره خطرناکه ډرامه وه هم دومره خطرناکه ډیزاین سوې وه د رهبرانو په لیول خلک مو پکې تېر وتل زه خپله دې شي طرفدار نه یم وروره چې کله بس ملګري خپل تعریف ته راغلو نور فضابول ضرور نه مایا چې هر وخت دی البته وګونو که بس تکرار قرار صاحب شوه تازه ده نه که داسې و بلکل البته یو شی دا چې که بیا داسې سي چې د هغه ته ورته ډرامې بیا تکرار ما ځکه جبارخیل صاحب ته مخکې وویل چې وروره دا خلک بس دا اوس موږ تاسې په دغو مسایلو باندې لږ حالت فرسټریشن ته ورسېږي اوج ته ورسېږي دوی بیا دغسې یوه ډرامه کوي بیرته دا ټوله خبره ریسیټ کوي بیرته په ټولو خلکو باندې لږ تر لږه مسلمان له یوې سوړي 2 وارې باید ونه چیچل سي موږ تاسې له دغې سوړي که څه هم زه خپله په دې باور لرم په تاریخي لحاظ دا دغه د تېرو فتنه چې هم دوی وکړه تېره ډرامه دا هم د موږ لپاره څوهم ځل اوس دا ډرامه را باندې تکرارېده یعنې اول وار له سوړي چیچل نه و څوهم ځل له سوړي چیچل و ده د هغه پاکستان 50 کاله دي قرار صاحب دغه ډرامې شروع دي او 22 کاله د طالب ډرامه ده ټول یعنې 50 کاله مخکې کېږي ګورئ 22 د طالب کېږي او دا عادل ټولې صاحب ډرامې دي او مونږ زه به دا بیا خبره ګورې مخکې دا د هغه د طالبانو سقوط په وخت کې اکثره کېدای شي اکثره ملګري به کشران ول یا به سیاست کې داخل نه ول د طالبانو د سقوط همغه طرف حمله کوو زه په هغه وخت کې په اسلام آباد کې وم پوهنتون کې وم په اسلامیک یونیورسټي کې البته دوستانو ته د معلومه هغه انټرنیشنل پوهنتون دی پاکستانی پوهنتون نه دی خو زه هلته ما درس وایو موږ ډېر خوشحاله وو زه خپله ډېر دې ته خوشحاله وم چې زه طالب د پاکستان خلاف سو یعنې دغه مرحله چې د اوس په خلکو تېره سو ما په هغه وخت کې والله بله تېره سوي زما یو پشایي ملګری و واصف خان نومېده ده ته ما ورته ویل مال دغه د اوس خو طالبان د پاکستان خلاف سول خدای مهربانه ده دې واصف خان په ما په هغه کې وخندل که نه چې وی خندل را پورې زما دومره غوسه ورته راغله نږدې مې جنګ ورسره کړی و ما ته ولا دومره بې غیرته یې چې اوس امریکایان هغه ته راکته سي افغانستان ته هم ته به وایې چې هېڅ کیسه نشته نو مال دا د تی ګوره هغه د هغه واصف خان خبره رښتیا وه او زه اوس هم په دې سوچ کې یم چېرته م که واصف خان ولید زه به ورته وایم چې وروره په هغه ورځ ستا خبره درسته وه زما خبره غلطه وه دا د سپي بچیان چې د پاکستان نه ورباندې پروازونه راغلل د پاکستان نه 52,000 پروازه په دوی راوسول د دوی رژیم ړنګ سو دوی ته څه پاکستان په مقابل کې یوه لفظي بې ادبي تر اوسه ونه کړه یوه لفظي بې ادبي نور خو څه کوې ولاړل بیرته 20 کاله د همغه پاکستان نه د همغه فوجیانو له منځه د افغانانو په خلاف وجنګېدل تر خپل سفیر ورتېر سول سفیر تر عزت د خپل وزیر دفاع تر ایستلو سترګو ورتېر سول تر دې ټول دا کار کوي دا نن چې په افغانستان کې د طالب نظام له پاکستان ړنګ سي
قسم په خدای به دغه ملا متقي او دا بلاوې تاسې بیرته په ګوجرانواله کې وګورئ. دا په دغه بنیاد موږ وایو چې مسلمان باید له یوې سړي سل وارې ونه چیچل سي. تر دا یو ځل خیر دی ټول وطن کې ګډوډ شوی وروره دا یې بیا موږ کې هغه موږ یې ملامته. مننه سلامت. مننه قرار صاحب. دغه هغه د دوستانو دغه د جبار خیل صاحب د ادرس خلکو پوښتنه کوله 2000 کسانه دغه تقریبا ناست استئ. زه د جبار خیل صاحب ادرس هم په اروپا کې خرڅوم، البته په پیسو یې خرڅوم، مفت نه ورکوم چاته. دلته یو لایق قرار صاحب دغه د منداڼوانو یا د نورو خلکو د جبار خیل صاحب که ادرس دلته غواړي دلته خرڅوم، په تاسو باندې مهرباني وکړم شماره یې ټول در کوم، تاسو بیا هر څه چې پې کوئ هغه وکړئ. که په افغانستان کې غواړئ هم زه تاسو ته ادرس یې در کوم. ځواک صاحب په خیر راغلی، الله دې راوله. خبرې دې واورېدې دوستانو. سلامونه پیر صاحب او ټول ملګرو ته په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږئ. لومړی خبره خو دا ده چې فکر کوم دا ټیک ټاک دی او موږ دلته یو بحث کې ناست یو، هر یو خپل نظر لري، هر یو خپل ان دلته شریک کوي. او نه د مقاومت جبهې مشر دلته احمد مسعود ناست ده او نه د ازادۍ جبهې مشر ناست ده او نه د AUF مشر دلته څوک ناست ده. ټول خپل منځ کې یو خبر یو خپل نظر لري او په خپل خبرو باندې باید ودرېږي. مخکې یو ملګري دلته ویلي وه چې بیرته ښه راغلاست درته وایو. موږ نه پخوا چېرته تللي وو، نه پرون او نه اوس. خپل نظر مو د خپل په خبرو باندې پرون هم ولاړ یو، نن هم ولاړ یو. قرار صاحب پوښتنه مې تا ته راجع کېږي. تا فکر خدای مه کړه دلته زه تا کم راولم یا هدف مې کم شي، یوازې غواړم پوه سم. لکه تا چې څنګه دلته نیم ولس ته کنفیوز ویلې، زه دلته اوس په خپله واقعیت کې هم زه کنفیوز شوم. تا ویلې چې دا یوه ډرامه وه، دا ستا خپل الفاظ او ټکي دي چې د پاکستان او د طالب ترمنځ دغه جګړه نه بلکې دا یوه ډرامه وه. او په دې ډرامې کې د پاکستان هدف یوازې دا ده چې د افغانستان د طالبانو هدف دا دی چې تر څو پورې خو اوس د یوه بله خبره وکړله. فکر کوم چې دا یو ډول کانټرډکټري خبره ده چې اوس وایي چې دلته دغه جګړې کې دوی غوښتل هغه ټول افغانان په ګوته کې په نښۍ کې چې چا د پاکستان خلاف چغې وهلې او یو یو له منځه یوسي. څنګه د امکان ولري چې یو ځل دا ستا دا خبره چې ولس ځان سره په څنګ کې ودرېږي، بیا بل حالت کې اوس وایي چې نه دلته ټول هغه انسانان باید په نښه سي چې چا د پاکستان خلاف خبرې کړي، چې مستقیما طالبان اوس طالبان ته د پنجابیانو خطاب کوي او غواړي چې عام افغانان پرې وژني. مننه. ډېره مننه قرار صاحب. پر ډېره ښه مایک هم بند دی قرار صاحب. دا خبرې خو ماړه خبرې، یعنی له یوې لوبې څو هدفه یو څوک درلودای سي. دا خبره زه کومه چې هغه افغانان چې په افغانستان کې د پاکستان خلاف دي هغه پروفایل کیږي او په هغوی چې بیا خلک ورلیږل کیږي، هغوی ټارګټ کیږي. دا خبره زه مستنده کوم. ډېر خلک زه داسې پېژنم، البته اوس خو افغانستان حالات داسې چې مخامخ موږ تاسې دا خبره نسو کولی، د چا نومونه نسو اخیستی ځکه په افغانستان کې تاوان ورته رسیږي. ډېر زیات خلک زه داسې پېژنم چې هغوی ته په GDI ته غوښتل سوي دي، حتی په دوسیو کې ورته لیکل سوي چې پاکستان مخالفت کوي. یو کس ماته دا زه قسم ورسره کوم، د کس نوم نسم درته راخیستی، قسم په خدای ماته دا خبره په خپله وکړه. وایي زه ما وایي ورته وویل چې ورور دی پاکستان مخالفت نو کوم جرم دی ستا ماته په دوسیه کې لیکلی ده؟ ورته ویل چې نه دا خو موږ وایي کوم خلک چې پاکستان مخالفت کوي هغه موږ ته ښه خلک دي. دا خبره هم ستا په دوسیه کې په اصطلاح د ښو خلکو په هغه لیکلې ده چې یعنې ته ښه سړی یې، ته بد سړی نه یې. وایي ما ورته ویل چې تا خو دلته دا دوسیې د جرم په ځای کې دا شی راته لیکلی دی. په هر صورت دا ډېره واضح خبره ده چې هغه خلک چې په افغانستان کې د پاکستان مخالفین دي هغه دوی پروفایل کوي. پاکستانو یا توپچیانو چې له دوی سره په دې مرحله کې کومک کړی وو راغلي وو اولو لیکو ته، هغه وروسته وژل سوي دي. په خوست کې دوه داسې مورده دي چې دوه سرتیري ورغلي دي د دغو جنګ په ورځو کې له دوی سره یو ځای سوي دي، وروسته چې کورو ته تللي دي هغه په مرموز شکل وژل سوي دي په افغانستان کې. په ښکاره هم یعنې دا خو هغه پټې مسلې دي، په ښکاره هم چې د پاکستان چا مخالفت کړی، دا جنرال مبین مثال دی. دی د نن راشي داسې څه رقم د پاکستان په مقابل کې مخکې خوله ښوروله، دی د هغې 2% اوس دلته پاکستان په مقابل کې خوله وښورئ په افغانستان کې چې ده. دغسې هغه بل سړی چې اوس په دوبۍ کې ناسته دی عباس تنګزي وضعیت خو د تاسو ټولو ته معلوم ده. تر دې مخکې فضل الرحمن له هیبت الله سره کتلي وو
او بیا ولاړ هلته یې په پاکستان کې اوږد تقریر وکړو، په هغې کې واضحه وویل چې ما ته هیبت الله ویلي چې تیرو نظامونو د پاکستان په اړه ذهنیت خراب کړی، موږ وخت ته ضرورت لرو دا ذهن بیرته را جوړ سو، او موږ د دې شي لپاره په نصاب باندې هم کار کوو، په مختلفو لارو دا کار کوو چې دغه مشکل حل کو. د دغې خبرې کم رد د هیبت الله لخوا یا د کوم ویاند لخوا یا د یو بل طالب لخوا تر اوسه راغلی نه ده راغلی. هدف دا دی وروره، دا خو داسې مسایل دي چې په تواتر ثابت دي، یعنې دا تاسې کومه خبره ته وایه چې نه ده ثابته، زه درته وایم چې دا داسې هم نه چې د یو زما او ستا په اسنادو ثابت دي، دا په تواتر ثابت دي چې په افغانستان کې د پاکستان مخالفین پورته کیږي یو دا خو د ټي ټي پي ډرامه خو موږ ډرامه بولو، له اوسه یې نه بولو، دی د جمهوریت له وخته ډرامه بولو. یو وخت په الجزیره کې له اسد دراني پوښتنه جوړ کړل دا ستاسو په عسکرو باندې حملې کوي، دا بیا تاسو سره کم توجیه کوئ. اسد درانی ورته وایي که ته په سرکس کې په 2 آسونو په یو وخت کې نسې سپرېدای نو ته سرکس ته مه راځه. یعنې دا د پاکستان د استخباراتو د مشر خبره ده چې دغه ټوله لوبه په حقیقت کې یو سرکس ده. موږ تاسې د ډرامې خبره کوو، دا څه نوې خبره نه ده، دا تېر 20 کاله کې دغه څه راسره کړي، ګوډ طالبان او بد طالبان کیسه دوی له موږ له افغانانو سره وکړه. یا مثلا 20 کاله مخکې ما مثال درکړ چې د پاکستان نه د طالبانو په خلاف عملیات وسول، طالبان په بوجیو کې امریکایانو ته ورکړل، خرڅ یې کړل. مشرف عادل لیکلي دي چې موږ په بوجیو کې په ډالرو طالبان په امریکایانو باندې خرڅول. دغه ټول څه د پاکستان د ګټو لپاره کېدل. زموږ لپاره غټه پوښتنه دا وه چې که دا طالب د پاکستان د استخباراتو مامور نه وي، په دا دومره مسایلو باندې د ګیلې په حق کې خو باید د په پاکستان اعتراض کړی وای که نه وای کړی. نو زما ډېره خبره راڅخه اوږده نه شي، ورور مې دې ځای کې تناقض مناقض نشته چې ما ویلي دي چې دوی له یو طرفه افغانان د خپل ځان افغانان د افغانانو احساسات خپل څنګ ته درول، په دې موضوع چې دغه طالب خو د پاکستان مخالف ده، له بل طرفه یې هغه خلک آیډنټیفای کول چې هغوی د پاکستان مخالف دي، بیا یې هغوی ته توطیې جوړولې. لکه مثلا تراب راغی، د دوی په وصف کې شعرونه ولیکل، یو عالم نور کارونه یې وکړل، لیکن یوه خبره ده کوله چې په هره مشاعره کې به د پښتونخوا او د پښتونستان او د لرو بر خبره یادوله، په زهرو یې مړ کړ. د مرګ ټول جریان یې خاموش. کړی دی یو ډول مړ شوی. دغه خلک چې دا ورځي د پاکستان د مخالفت په نامه طالبان سره یو ځای شوي، دا یو ولاکه په امني. ما مخکې پیر صاحب ته مثال ورکړ، په لسګونو داسې کسانو ټویټر ته به راتلل، په افغانستان کې به یې د طالبانو به ملاتړ کوو، د پاکستان به یې مخالفت کوو. په دا اوس کې دا خلک ټول ورک دي له ټویټره، یو بیخي ټویټر ته نه راځي. ورورو یې په همدې خبرو دا ځلان خېلو دا خلکو دوی ته یې څومره چاپلوسیانې وکړې، لیکن دا د لرو برو دغه کیسې به یې کولې په افغانستان کې، دا یې ټول له رسنیو بیخي محوه کړل، منع یې کړل. نو دا خبره ډېره واضحه ده چې په افغانستان کې د پاکستان مخالف نه زغمل کیږي، غیر د ټي ټي پي د مسایلو نه چې په هغې کې حتی زما دا هم شک دی، او دا یو کلیپ هم د یو طالب راوتلی و چې د ټي ټي پي په نامه چې کوم تشکیلات کوي، د پخپله د آی اس آی کسان کوي، هغه ځوانان چې د پاکستان خلاف دي هغه راټولوي او هلته یې داسې ډله ډله پې وژني، 580 په یو ځای په پاکستانیانو باندې وژني. بیا هغه فلمونه کوي، هغه فلمونه بیا امریکایانو ته وړاندې کوي، نورو ته وړاندې کوي، دغه دومره ترهګر مې مړه کړل، هم خپلې پیسې پې اخلي، هم هغه خوا ته پښتانه پې وژني، هم د هغو خوا د پښتنو او د دې خوا د پښتنو ترمنځ د دوی په وسیله کرکه را پیدا کوي، هم یې د پښتنو او د بلوڅو سیمې ټولې راډیکال کړي، راډیکالایزیشن پروژه یې روانه کړې ده، نړیوالې لوبې یې روانې کړي دي، او هم یې له دغې سیمې د پاکستان مخالفین یو پې ټول کړل او هلته یې پې پرزه کړل، پې ویې وژل. اکثره دغه رقم لوبې دي. یوه خبره بل هم ده، که شهاب الدین دلاور تاسو وګورئ د دوحې په هغه کې په دفتر کې د هغه بړبړې وګورئ، د شاهین وګورئ، او د شاهین نه دغه د بل د ګوساله چې هغه ورته استاد د فانتون چې ورته ګوساله یې ولې، تاسو دغه وګورئ، دغه څېرې په شمول د عباس تانکزی، په شمول د عماسي، دا خلک مطلقه ورک شلل. خلک ول یعنی موږ خپله په طالبانو کې خو چې دغه لوړ پوړي د دوی په وزارت پورې ول، دا خلک هم ورک شلل. دا سوال ولې موږ ته نه پیدا کېږي چې په دغه خلکو ځان یې کامیابه کړه، رالل کابل ته، او دا خلک ورک شلل، ولې دې خلکو ژمنې هم کړې و خراسه.
نو زما ټوله خبره دا ده چې دې حالت ته د توطیو له لینزه وګورئ. یعنې دې حالت ته تاسې د سټریټ فارورډ حالت په سترګه مه ګورئ چې پلاني ویان داسې وویل. دلته خو که یو په هغې کې یو ویان چې څه وایي هغه یې هدف وي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ وضعیت داسې نه ده. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په د تیر 20 کاله کې پاکستان ویلي چې طالبان چې د موږ ته خطر دی، موږ ته تهدید دی، ترهګر دی، موږ له غرب سره د دوی په نیولو کې کومک کوو، موږ د دوی په محدودولو کې کومک کوو. خو د افغانستان حکومت دی دا نه کوي او هغه دې نه کوي، هغه به یې د افغانانو په غاړه راچول، مسؤلیت به یې د افغانانو په غاړه راچول. مګر آیا دوی رښتیا ویل؟ دا اوس چې پاکستان وایي طالب، خو د ویاند خو کار دا ده په استخباراتي لوبه کې چې هغوی دروغ وایي، کار یې دا ده چې هغوی د دروغو په د رښتیاو په مخ پرده راواچي. نو تاسې باید دومره ساده نه سو چې د دښمن خبره ما او تا ته حقیقت ښکاره شي. دی وایي دا شی داسې ده، موږ وایو. ګوره یو وروستۍ خبره درته کوم. په دغه ډرامه کې زموږ ورته څه شته ډرامه ویله. اکثریت مواد له پاکستانه راتلل. د پاکستان د فوجیانو د مړو خبرونه ټول پاکستانیانو خپله خپرول. د پاکستان د اقتصادي توکو د نه خرڅلاو معلومات ټول پاکستانیانو خپرول. هلته به وروره د مالټو ټرک ته کامره نیولې وه چې هله مالټې خو ټولې ورستې سوې، هله افغانستان لاره بنده کړې، مالټې ورستې سوې. دواړو طرفو ته خلک پاکستانیانو خپل خلک کېنولي وو. یو طرف ته یې سمیع یوسفزی کېنولی وو. زه به په دغه قرآن دلته ایښی ده، په دې به لاس درته کېدم زه سړی جاسوس ته. په قرآن لاس درته ږدم که وایې په هغه خدای را اخلم یې هلته قرآن کریم ایښی ده لاس درته پرېږدم. سمیع یوسفزی و قرار صاحب او حسن خان دواړه د یوه بل طرف ته حسن خان ناست و. حسن خان ځان ورته پاکستانی کړی و، ده ورته ځان افغان کړی و. یو طرف ته یې میرویس افغان کېنولی و، بل طرف ته یې جان اچکزی کېنولی و. دواړه د کوټې دي، څېرې هم بیخي یو رقم دي، عینکې هم بیخي یو رقم دي، پړسېدلي مخونه هم بیخي یو رقم دي، وړې وړې سترګې هم یو رقم دي. تر دغه حده پورې لهجه ټوله لوبه یې له دواړو خوا. وروسته ده چې موږ پکې ورګډ شولو، وروره موږ څه خبر یو. مسله دا ده چې د ټولو قراینو څخه دواړو خواو سیټ سوې لوبه وه. په خپله تبلیغات، خپله پاکستان د ځان په خلاف تبلیغات کول. دا کیسه یې داسې را جوړه کړه چې هله تباه سوم، هله تباه سوم. او حقیقت څه شی دی؟ اقتصادي ارقام څه شی ښیي؟ ځواک صاحب تاسو د خپله باسواده شخصیت چې درته معلومیږي. ورسه د پاکستان سټراټیجیک ریزروز په تیر 2 کاله کې څومره زیات شوي. یعنې پاکستان 2 کاله 3 کاله مخکې چې کله جمهوریت سقوط کوو، د پاکستان سټراټیجیک ریزروز تر افغانستان ټیټ شوي وو. اوس په دغه 2 کاله کې د پاکستان سټراټیجیک ریزروز فکر کوم 12 بلیون ډالر ته رسېدلي. 19 ته هغه وخت کې 2 و، اوس 19 ته رسېدلی. 19 بخښنه غواړم. د امریکایانو څخه یې 3 ګوره د معدنیاتو غټې پروژې واخیستې، د ټیرریزم مقابل کې جګړې، دا اوس یې د 10 بلیونه ډالر نوی پاکیج له امریکایانو واخیست. نو دغه یعنې دا موږ تاسې تر هغه پورې درته وایم چې هله پاکستان تباه سو، وله اقتصاد یې خراب سو، وله دا وسول هغه وسول. دغه معلومات هم په دغه مرحله کې ټول پاکستانیانو خپله فیډ کول، د دې لپاره چې افغانان هایپ کړي، یو ډول یې پې ورګرم کړي. او همداسې وم سول. د پاکستان ارمان دا ده چې یو کنټرول لوبه جوړه شي په افغانستان کې. پوزیشن خو یې تیار خپل دی، اپوزیشن هم په خپل کنټرول کې په یو شکل واخلي، او لوبه داسې حتی راولي چې د طالب نه له افغانستان ولاړ سي او نه تر طالب لاندې په افغانستان کې یو قانوني فضا رامنځته سي. یو د طالب ومنیم د آرام ساه واخلي او خلک په خپله دا وطن را جوړ کړي. دې ته دې هم نه پرېږدي. زما په نظر که د طالب لپاره هدف دا وایي چې طالب د یو نورمال حکومتداري وکړي په افغانستان کې، هغه کار پاکستان کوای سوی. اوله خبره دا ده چې دغه افراطي فرمانونه دا به یې نه پې ورکولی. دومره خبره دا ده چې یو ساده اساسي قانون به طالب ته جوړ کړی وای. اساسي قانون دومره سخته خو نه ده، 15 نفره د حقوقو پوهان راوله کېنوی او اساسي قانون لیکلی سي. ولې نه لیکي؟ ځکه یې نه لیکي چې پاکستان نه غواړي چې د حالات چې دي د یو کنونشنل دولت چوکاټ ته ولویږي. دوی غواړي چې تر طالب لاندې، طالب یوازې د یو سیکیورټي کمپنۍ په حیث باندې په افغانستان کې حاکم وي، چې افغانان تر ده لاندې ساه وانه اخیستلی شي. په دغه شکل یې غواړي. او که چېرته طالب ته قانون جوړ کړي، بیا خو هر څوک چې قانون جوړ کړي قانون ته آرام کوي. یو ډول د خپل قانون د سړي خپل لاس ورتړي. او چون دا استخباراتي پروژه ده، استخبارات خو خپل لاس نشي تړلی. قرار صاحب دغلته د تېرې خبرې په تداوم کې یوه پوښتنه زه غواړم، ځکه چې دا موضوع باید هل طرف ته موږ بوځو، ځکه چې په افغانستان کې وضعیت یو څه ناڅه بدخشان کې او دلته د AUF مشر
د اوس چې د اعلامیه ورکړه چې هلته به جګړه پیلېږي، دغه ټولو مسایلو ته په کتلو سره راځي چې د طالبانو نه یو ځانګړی تعریف باید ولرو. د افغانستان په 20 کلن جمهوریت کې د طالب نه یو تعریف و، زموږ ناراضي ورونه. دا زما د ولسمشرانو خبرې وي، د ولسمشر کرزي او د ولسمشر غني د دواړو همدا یو تعریف ول طالبه. بل اړخ ته موږ په میډیا کې تاسو او نور ملګري دلته طالب ته پنجابی وایو. دا دواړه مختلفې خبرې دي. ته طالب ته زموږ ولسمشرانو ورته ناراضي ورونه ویل، اما دلته په میډیا کې تاسو او نور ملګري دلته شته چې هغه ورته د پنجابي خطاب کوي. که د ولسمشرانو نظر یې ګورې او که د موږ دلته چې دا ملګري د دو له نظر یې ګورې، اوس 20 کاله موږ په همدې هڅه او کوښښ کې وو چې راځئ دا طالبان ځان سره مدغم کړو په دغه جمهوریت کې، د یو قانون لاندې دوی موږ سره ژوند وکړي. یو څه ناسم میک سینس کوي که نه، د یو هیواد ولسمشر که چېرې خپل یو څوک ځینې خفه ده او ځان سره د قانون لاندې راولي، دې کې ستونزه نشته. خو که چېرې ته ورته مشخص وایي چې ته پنجابی یې، ته د پنجاب راغلی دلته پر ما باندې حکومت کې، ستا په نظر باندې دا څنګه میک سینس کوي چې ته د سره بیا کښېنې خبرې وکړې؟ اوس آیا د دوو ولسمشرانو خبرې موږ او تاسو باید رد کړو چې دا 20 کاله په موږ حکومت کړی، تاسو بیا د هغه حکومت او د هغه دولت کارمن پاتې سوي، دنده مو پکې کړې ده، دا څنګه ارزوي دغه خبره؟ اوس موږ دوی ته دپاره یو تعریف باید ولرو او کوي نه لرو. که ورته پنجابی وایي بیا خو خبره دا چې جګړه باید ورسره وکړو، پنجابي سره بیا باید جنگ ته ورننوځو. که 1 میلیون انسانان وژل کېږي، که 10 میلیون انسانان وژل کېږي، که افغانستان یو ځلې بیا تباه او برباد کېږي ودیسي. خو که چېرته دا افغانان دي، دوی دغه حالت کې دي، د دوی سره د خبرو له لارې مخ ته ځو، د جګړې له لارې ځو، یو تعریف باید دلته موږ وکړو. ځکه 2400 کسان ناست دي ستاسو خبرې اوري، ځکه دلته دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې 2 فکره وجود لري. زه شخصا په دې باور لرم چې دغه انسانان دا د پکتیا دي، دا د کندهار دي، او په افکارو باندې، په ذهنیتونو باندې په هلته کار سوی، څه د افغانستان د ملي ګټو د ملي ارزښتونو خلاف دي، خو د دغې خاورې خلک دي. د دو وژل پکار دي، که د دو افکار له منځه وړل پکار دي. او مهرباني